او دا یاد ساتئ ښه دا ځان سره ولیکئ ولیکئ چې کم سړی سنت پریږدي سنت د ده فرض به ناقصي ښه د ده فرض کامل کیدی نشي دی دې مطمئن اوسي چې فرض یې نیمګړي دي فرض یې نیمګړي چې کم سړی سنت کوي د ده به فرض کاملي کو د جمعې دا مونځ دی الله هغې غټې تلې ته مخامخ کړي په دې کې کمې راوځي چې دی سرتور سر کړی و په دې کې خو د اخوا دیخوا کتلو په دې کې خو د خبرې کولې وایي به سنت وله راوالی چې دا مونځ پې مکمل کړو نو چې وکته شي وایي چې د ده خوړو د جمعې د ورځې سنت شته دی نه څه چل به کوې دا مونږ په څه شاړو سر یو کم طرف ته روان یو د چا مخې له به نه ورځو د امام الانبیا ته به هم پیشي نه کېږي قربان د صحابو نه شمزار د صحابو نه قربان قربان سنت نه د امام الانبیا ادای محفوظ کړي و ادا د نبی علیہ السلام منځ ته به یې کتل چې نبی علیہ السلام سجده داسې لګي اقه شان سجده به یې لګول ځکه خو نبی علیہ السلام یو ورځ وایي ما جنت ولیدو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی جنت می ولیدو وی کلا فی المنام او فی لیلة المعراج په دې دوو موقعو د جنت لیدی شي بل ځای نه یا خوب کې می ولیدو یا می د معراج په شپه ولید ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپه شو وی چې زه د سره وینو چې زه د سره وین نبی علیہ السلام ورته ته ولې خفه کېږي ته مه خفه کېږه وی ولې وی ته ځکه مه خفه کېږه چې په ټولو پیغمبرانو جنت حرام دی چې څو پورې زه نه یم تللی او په ټولو امتیانو حرام دی چې د څو پورې زما امت جنت ته نه تللی او زما په ټول امت جنت حرام دی چې د څو پورې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی ته خو ما پسې جنت ته ځې زما په امت کې به ډومبې هغې جنت ته ته داخلیږي کم جنت چې ما په خوب کې لیدی دی یا مې په شپه د معراج لیدی دی ته مه خفه کېږه هغې جنت ته به د ټولو نه ډومبې ته ځې ښه موږ به په بار چغې وایو چغې به وو د نبی علیه السلام په عزت ځان قربانومه دا منمه دا مینه به ساتو د ختم نبوت جلسې له راغلی یمه او په میدان کې به ولاړ یو په نبی علیه السلام داغ به نه برداشت کو او ولاړ یو دا ټیک خبره ده د جمعې په ورځ چې دا سنت پرېږدي دا د چا سنت دی جلسې له راغلی او سنت پرېږدي د جمعې په ورځ ته په نبی علیه السلام ننګ کوې ته د امام الانبیا سنت محفوظ کوې او د جمعې په ورځ سنت پرېږدي او د مسجد نه وځې د جمعې په ورځ سنت پرېږدي او د جماعت نه وځې مخې له به ورځې که نه د امام الانبیا سره به دې پیشي کېږي که نه سترګې به مخامخ کېږي که نه حوض کوثر له به ورځو نه امام الانبیا به ناسي وای په حوض کوثر به د اسمان د ستورو عمره لوښي او امتیان به یې ځي اوبه به څکي امتیان به ځي هسې نه چې د امام الانبیا مخې له ورشو هغه رانه مخ واړئ رانه په حوض کوثر مخ واړئ تا زما سنت نه دي کړي تا خو سنت نو کړي تا خو وی دا سودی خو سنت دی نو دا خو سنت دی نو دا خو فرض نه دی نو چې هلته درنه مخ واړئ چې دا سنت د چا و دا د چا سنت و دا چا کړي و موږ به زر وایو خو سنت دی نو خو سنت دی نو دا سنت نه دی دا د امام الانبیا لمن نیول دی